تاسو سره مکنه. بیا موسی علیہ السلام چې تل دی نو دعوت ورکړی دی چې موږ د الله استازي یو او د بنی اسرائیل موږ ته راخوشي کا او را پرېږده. اوس د دې 18 آیات نه دا دویم مقام دی. قال علم نربک فینا ولیدا، دا دویم مقام تر 33 آیات پورې دی. پدې کې اوس د سلور اعتراضونو د فرعون داغي جوابونه دي. او چې کله موسی علیہ السلام د دعوت شروع کو او د قوم د آزادۍ مطالبه وکړه، د فرعون اعتراضات شروع کړل ولی چې خلک ګډوډ کی. اته پته و چې موسی علیہ السلام د قوم ته حق بیان ک بس دی خو زمان لاړل. نو په دې مقام کې باب د سلورو اعتراضونو د فرعون چې هغه په موسی علیہ السلام کړیو داغي جوابونه دي. بیا تفصیل د عالمین دی، یعنی د رب العالمین وضاحت د پاره، او بیا دو معجزې با خی فرعون ته. دلته په دې اعتراضونو کې د فرعون مقصد د موسی علیہ السلام چپ کولو. کله چې یو سړی د چاغلا ښکارا کوي کنه نو هغه وای چې دا سړی ز چپ کوم خله بند کم او دا خلق ځان تمایل کم او دا سیاسيانو کار دی. دوی دو طریقې کوي. خام کله سړی تخپل احسانات ور یاد کی الکه دا مې د سره کړیو دا مې د سره کړیو او ګوره ته ماته اوس خبرې کې. دویم نمبر دوی دباو اچي چې یو سړی کله احسانات هغه جتلاول کوي او دا مخکې بیا حق بیانوي نو دې دباو اچي چې دې به دباو واچوم په نو دې به چپ شي. نو ګوره موسی علیہ السلام باندې فرعون هم دغه دوا حربي استعمال کړی دي او موسی علیہ السلام هیڅ کله د تغاړې خنه ده بلکې حق بیانول کړی دي. ګوره خام قال او فرعون علم نربک آیتنه پالل شوی فینا پمون کې ولیدن ماشوم. دا اوس په احسانات یادای یو ځباتنه به کوي الګ ته خو مونږ کې ماشوم را غټ شوی. موسی علیہ السلام ماشوموالی نه فرعون پکور کېو. هغه واقع تاسو ویلم نو مخکې به مراشي چې فرعون د ماشومانو قتل کو. نو دا موسی علیہ السلام چې پیدا شو نو مور په یو صندوق کې واچو او په دریاب کې پریخ. هغه دریاب نه ولختې د فرعون کور ته راغلی او هغه صندوق الله د فرعون کور ته ورسو. الته د فرعون خزه آسیه ولاړه واغې چې دا صندوق لید پکې ماشوم خسته پروت دغې په مینه رااله د دوی بچینونو د زویواله باندې ونیو نو هغه کرل وې شو ځوانه پورې. نو دا اوس احسان په جتلاوي فرعون چوغره ته په مونږ کې ماشوم را لوي شو توس مونږ ته خبرې کې او هغه وخت د نبوت خبرې نه کولې اوس د نبوت خبرې کې او سوی ورته ولا بستو تا تیر کړی دی فینا په مونږ کې من عمر کا د خپل عمر نه سنین ډېر کلونه د عمر ډېر کلونه تر ځوانه پورې ست مونږ کرا تیر کړی او هغه وخت د نبوت خبرې نه کولې اوس مونږ ته د نبوت خبرې کې نو یو دا اعتراض یو کو خوز بل وګورا وفعلت وکړې دیتا فعلتک کار سالتیا کار فعلت چتا کړې دی. دا اوس یو مجهول خبره وکړه مبهم انداز کې چې خلک په شک کې پروزي الکا کار چې دی کړو لکه یو سړی ته تو وې کنه چالکه الته څه دی کول الته ولاړو یا کار دی کړو سړی وې چې څه کار می کړو کم ځای ولاړو ما خلکو سره شک پیدا شي خلک مو الکه ته څه کار کړی دا خو سیاسي فرعون د خلکو هغه توجه بدلوله چې دوی د موسی علیہ السلام نه وړیو زما طرف ته شي. نوی وفعلت کړه دیتا فعلتک کار سالتیا کار فعلت چتا کړه دی او وانت توی من الکافرین دنا شکرنا. د دینه مراد هغه قبطی قتل ول دی هغه فرعونی چې موسی علیہ السلام په سوق والو ناغا ورته وی چوغو راغه تاوان خود باندې باقی دي کنا کار چه دې کړو.
او ته یې کافرین نه مراد ناشکر چې اوس ته ناشکري کې دا وی فرعون چې دا مبهم انداز کې د اعتراض کړی دی که نه نو وی دا د روب د موسی علیه السلام د وجې نه ځکه پته خو ورته وه چې موسی علیه السلام خو په سوک سړی مړ کوي ازینه مهد را لړ نشي نو خبره ډایرکټ نه ده کړې چې تا قتل کړی دی بس یو هلکه کار چې دی کړی چې اوس ځان هم ته بچ کم او خبره هم وکړم یریدم ته او دا تهمت وخا او دا انکار موسی علیہ السلام نه دی کړی خدا د توجه چې کم دا انکار تر اوسته چې موسی علیہ السلام به انکار وکي نو دی به نعوذ بالله دروغجن شي او پیغمبر خو دروغ نه وي زه به خلکو ته چې دا نبی نه دی دا پکې ګوره دا یو غټ پوینټ و چې زه به یو مبهم خبر وکم دی به ونه مني چې ما قتل نه دی کړی زه به ورته چې دروغ دی وي او نبی خو دروغ نه وي نو موسی علیہ السلام ته دا جوړوله خبره چې دا ته داسې دي کړي اوس ګوره جوابات د دې اعتراضونو وورئ خم قال فعلتها اذا وانا من الضالين دا لف نشر غیر مرتب سره یعنی اول د دې دریم اعتراض جواب کوي ځکه دا تهمتو د دینی تهمتو کله چې د باندې چا دینی تهمتو لګاو نو خپل لمن بزر صفا کې ته په حق الله تروغي او تا باندې نعوذ بالله چا تهمتو لګاو او ته د دین دایي نو په دې اعتراض کې وګوره تاخير نه کې ضرب جواب ورکې څنګه ته الله تروغي رته په اعتراض کې چا سه پروپاګاندا کې الګ زدا سينه او نه مې دا کار د سکړې دی نو دا دینی تهمت په دوه لګو وستا موسی علی السلام اول دغه جواب کوي چې خطوه کار دې کړو نو قالوی موسی علی السلام فالتوها او کړو مې واکار ځن په وخت کې وانا من الضالین او زوم د به خبرونه بالکل پناره مې کړو اسړې مې وجلو قبطی دلا مطلب که سکول جوګ مخکره ته ولاړې ما پیغمبران بهادری یو دې کې مقصد دا چې سکول شي خو اقرار کوم دروغ نه کړې مې او هغه وخت زه سومم زوالین زلال په معنا د گمراهی نه دی ښا پیغمبر معصوم یې هغه نه ګناه نه کیږي چې نعوذ بالله زره گمراهانو نه هم د سیمانه باندې کې ښا د دې زوالین زلالت ډېر معنی په قران کې راځي کله دا نسیان او هیره ته وایي سوره بقره 282 کې تیر شوې دي کله محبت ته وایي لکه سوره یوسف کې 1395 آیات کې او کله دنا خبره په مانم راځي او وجدک ضالن فهدا سوره زوحا کې تاسو وایي کنه چې ته مونډلې به خبره نو فهدا الله تعالی سما کړه پیغمبر ته وایي زوال په معنا سره راځي د به خبره دلته دا معنا راخه دی وایي زه د به خبرو نو ما ته پته نه و چې په دار حد کې او ظالم ظلم ممکن قتل ناجایز دی دا راته پته نه و نو په دې وجه باندې دا کار ما کړی دی او دا د نبوت منافق کار نو صرف به احتیاطي او خلاف اولا کارو او مقربین چې کمی د غید شان نه خلاف نو غیب بیا مغفرت غواړي لکه سوره قصص کې بیا مغفرت غوسته دي او زلالت خطائی ته هم وي چې قصدن یو کارونه کې په خطا سره یو کې لکه قتل خطا ګناه نه ده او ظالین یو بل معنا ده رخصوي او پټ شوي زوم تاسو د رخصونه یعنی تاسو ظلم کو په یو اسی خبره کې چې هغه ما د پاره جایز مو تاسو په کې ځنی ولا مو قتل ولم تاسو زما د قتل منسوبه جوړه کړې و نو زه تاسو نه رخصوم بل ځای ته لاړم دا خبره واخه دی ولدا دغه اعتراض جواب ورکوي فررت بزلالم منکم استاسنا لما خفتکم هر کله چې زو یریدم استاسنا نو چال تلاړم مدین تنو فوهب لی ربی حکما پس او بخلمات زمار پوها مضبوطه وجعلنی او زه وګرځول من المرسلین پیغمبرانو نا ال تعالی مال د دین پوها راکړه او دویم نبوت راکړه زه نبی کړم نو دا چې کومه خبره تاسو کومه تاسو پهله تاسو ولې نه کولې نو هغه وخت کې ماته د نبوت ډیوټي نه و ته زموږ په کور کې ماشوم را لوي شوی هغه وخت کې ماته ډیوټي حواله نه و اوس ډیوټي حواله شو ځکه دعوت در کوم دله
دا د هغې بل اعتراض جواب هم دی ښه. او اوس هغه ډومبنی اعتراض چې دا ده ورته وایي ته زمونږ په کور کې ماشوم را لوی شوی او وګوره خوراک څښاک دې زمونږ کړی د خبرې زمونږ ته کې. د موسی علیه السلام والا جواب ورکوي وتلک نعمتونو دا څه وړوکې نعمت دی. دا نعمتون کې دا تنوین د تحقیر دپاره دی. نعمت ګوټې چې ورته مونږ وایو لکه یو نعمت احسانی او یو احسان ګوټي مړه داسې احسان ما باندې اثبات احسان دی د احسان فرق نه دی. دا ته ماته وایي چې تا مونږ کره وخت ترې کړی دی خوراک څښاک دې کړی دی وړوکې را لوی شوی نو بل طرف ته نه ګورئ انا عبدت بني اسرائیل چې تا زما دا قوم بني اسرائیل خدمتګار جوړ کړي دي. دا ته چې خورې اسکې دا خو زما دا قوم پخی سړی خواري مزدوري خو هغې کوي او تا خدمتګار جوړ کړي دي ظالمې مظلوم باندې ظلم کې نو هغې چې څه ګټي خو زه هم خورم او ته هم خورې او زما قوم دی خو تا غلامان کړي دي او دې ته نه ګورئ او ما ته زما دا نعمت ګوټه یادې نو تلک نعمتون نو دا یو نعمت ګوټه دی تمنها چې ته اثباتې علیه په ما باندې او دې ته نه ګورئ چې انا عبدت بني اسرائیل دا چې تا خدمتګار ګرځولي دي بني اسرائیل اور هغې دله خدمتونه کوي ټول عمر دې ته خدمت اغستی دی نو دې ته نه ګورې او زما د احسان ته ګورې دا ظلم دی. اوس چې کله دا اعتراضونو جوابونه وشو نو اوس دې بل آیات کې څلورم اعتراض بل د فرعون او دا په طریقه دا تلبیس مطلب دا چې خلک اوس ګډوډوي ځکه موسی علیه السلام خو ډایرکټ جوابونه ورکړل خلک پوه شو چې موسی علیه السلام په حق دی او دی خو په ناحقه دی نو دی اوس خلک ګډوډوي. فرعون دې تپوس کوي دا ته چې موږ رب العالمین ته رابلې اته وی د یو الله عبادت وکړي الله نه سوا بل حاکم او قانوندان نشته نو دا رب العالمین په کې لاس څوک دی. نعوذ بالله دا اوس دا اعتراض یې پې وکړو د مصر رب خو وي زیما نو رب العالمین په کې لاس څوک شو د به ځان ته رب وایي که نه مشر به وي. نو موسی علیه السلام اوس دله د عالمین تشریح کوي د رب په ځای د عالمین تشریح شروع کوي. دا ولې وی دا ځکه چې دلته خو مصر والا خلق چې کم دي هغې دا ګڼله چې بس دا رب خو همدې دی او د ده په لاس کې ټول اختیار دی. وی راشه چې عالم نه ته وښیم دا ټول عالم څوک چلی د دې رب څوک دی نو عالمین راشه دا وپېژنه نو رب په خپله باندې ته وپېژنې. نو موسی علیه السلام والا اوس د عالم چکر ورکوي ښه. قال اوی فرعون وما رب العالمین څوک دی دا رب العالمین دا څوک دی. اوس د عالمین تشریح شروع شوه او د عالمین تشریح ځکه کوي چې وی دا قاعده ده چې قانون دا دی چې مضاف الیه وپېژنې ته به بیا مضاف پېژنې. څه مطلب ګوره یو جمله د پارابې کې غلام زیدین د زید غلام پر دې معنی ده دا غلام دې ته مضاف وي او زید د مضاف الیه دی. ته چې کله مضاف الیه او پیژنې نو مضاف به پیژنې مطلب چې زید او پیژنې خو دغه غلام به بیا پیژنې که نه. او چې دا ته یو سړی وایي زه زید غلام یم ته ورته دا زید څوک دی اول به زید پیژنې نو بیا به غلام پیژنې. نو دقسې رب العالمین کې اول عالمین وپېژنه په خپله ورته رب وپېژنې دا ورته اوس وایي ښه دغه مطلب یې دی. اوس موسی علیه السلام د عالمین تشریح شروع کړه چې ته خو ځان ته رب وایې خو د مصر د لیدلی دی او نور باره دنیا د نه لیدلی زما رب خو د ټول کائنات مالک دی. قال اوی موسی علیہ السلام رب السماوات والارض رب د اسمانونو زمکې دی وما بینهما وغه چې په منځ د دې دواړو کې دي ان کنتم موقنین کې تاسو یقین کوونکي زما رب هغه ذات دی چې هغه د اسمانونو رب هم دی د زمکې هم دی او څه چې د دې په منځ کې دي مطلب دا تم پکې رالی اسمان کې زما د رب حکومت چلیږي په زمکه کې هم چلیږي او څه چې د اسمان او د زمکې په منځ کې دي یعنې فرعون ته
تم د ځمکې او اسمان په منځ کې ته ځان ته رب وې تم دغه بندی ته خو یو ډېر کمزورې ادنا عاجز بندی ته ځان ته رب وې نو څه چې د ځمکې او اسمان په منځ کې دي دا هم دغه اختیار کې دي ان کنتم موقنین کې یقین کوئ. قال اوس فرعون چې دا واورېدل چې هلکه دا سړی خو ما خرابوي او دا خلک ګوري دا تماشه کوي د دې اعتراضونو نو اوس په اعتراض کوي. قال وی فرعون لمن حوله هغه چاته چې رده غیر چاپېره ولا تستمعون تاسو اورئ د غوږ کېږدئ هلکه تاسو اورئ دا دې څه خبرې کوي. دا اوس توجه دې هټاوئ خام دې سیاسي دی نو خبره بدلئ دی ورته وایي چې زه خو د رب تپوس کوم او دی راته نور څه وایي دی وایي چې د اسمانونو رب دی او د ځمکې رب دی نو او ته عالمین اصل کې ښودلو چې عالمین کې ته راځې ته رب کې نه راځې خلک خو هم پوه وو چې هلکه دا خو صحیح خبرې کوي خدای خو خبر راړی سیاسي داسي دا په دې مناظرو کې هم داسي مناظرو کې دا مولیان چې کله داسې بدعتیان مولیان یو قوي دلیل وویني نو بزر به خبره بدلوي وي دا پرېږدی دی بلې ته راشه هلکه دا چاته پرېږدي اول خو دا مکمله که که نه اوس خو ته دې کې ګیرې څنګه دا پرېږدي نو دغسې د ورته وی هلکه دا ګورې دا دې څه ویو چرته لګیا دی. قال موسی علیہ السلام هم خپل خبر راټینګه کړی دا ورته وی ربکم رب ستاسو هم دی او رب آبائکم الاولین او رب ستاسو د مشرانو ډومبنو هم دی. اے فرعون ته لا پیدام نه وي ښه چې ستا د مشرانو ټولو رب الله دی ته ځان ته رب وې د مصر نو ته خو پیدام نه وي چې هغه رب و ستا مشرانو نه تپوس وکړه هر ټولو رب دی ستاسو د ټولو مشرانو دا ستا چې کومه داوره دا غلطه ده هسې د خلک دوکه کې اچولي دي. نو دی اوس نوره متواضعه کړه چې تاسو ټول عالم یې خام. قال فرعون بیا اعتراض وکړو اوس سخته خبره کوي د ته پته ولګېده چې اوس خو به ځای بیخي خراب کړم. قال وی فرعون ان رسولکم بشک رسول ستاسو الذي اغه رسول ارسل الیکم چې رالیږلی شوی دی تاسو ته مجنون خامخا لیونی دی نعوذ بالله. موسی علیہ السلام باره کې خلکو ته ویل که دا لیونی دی زه څه یم او ردې څه لګیا دی اوس هغه خلک پویول او دې په خپل سور کې چې هلکه سړی خو خبره نه بدلی اوس راشه څه ورته ووایه څه داسې الفاظ ورته ووایه چې دې دا خبره بدله کړي نو ورته وایي خلکو ته وي دی خو لیونی دی مطلب دله به غوسه ورشي نو بس نو اوس ګوره موسی علیہ السلام هم هغه خبره راټینګه کړه پرېږدي یې نه. قال وی موسی علیہ السلام رب المشرق رب د مشرق هم دی والمغرب او د مغرب هم دی وما بینهما هغه چې په منځ د دې دواړو کې دي ان کنتم تعقلون که تاسو د عقل نه کار اخلئ. اوس په دې کې به ټک هم چلی او بیا ورته عالم وښو چې زما رب خو هغه دی چې د مشرق رب هم دی او د مغرب رب هم دی او څه چې د دې په دې منځ کې دي ستا دا ټول هر څه د عالمین دي هسې وایه چې زه رب موضوع مالک یم څه کې هم نه او بل ته ما ته مجنون وې نو ان کنتم تعقلون که عقل لکي مړه ته خو بې عقله مجنون خو ته په دې کې والا ټکم ورک چې چا کې عقل یې او رب الله مني او چې څوک بې عقل ستا غوندې نو به تا ته وایي دی ښه برابر که ښه او چې دی ښه غوسه شو نو اوس اخره کې وایي که سم نه شو جیل ته به دې واچوم اخري دباو که نه دا زورور سړی چې کله د دلیل نه عاجز شي نو دی بیا دباونه چلی او څه وایي. قال وی فرعون لئن اتخذت الها غیري که تا ونیو حاجت روا غیر زمانه لاجعلنک خامخا زه به تا وګرځو من المسجونین د جیلیانو نه هلکه قید کې به دې واچوم ګورې سم شه دا نور خبرې مه کوه چې ته وایې ته رب نه او ستا قانون نه منمه دی اوس هغه دباو پې اچو حق پرست چې تیاریږي بیا پیغمبران چې تیاریږي ایو خپله خبر را ټینګه کړي. نو اوس چې کله د دا خبره وکړه موسی علیہ السلام ورته وایي دا خبره ځاسې نه کوم ما سره دلیل شته په دې زه د الله نبی ما سره معجزه ده ما سره دلیل شته به زه تا ته وښیم. قال وی ورته موسی علیہ السلام اولو جئتک اگر که ما راوړي تا ته بشی مبین په یو څیز او په
هغه معجزه ښکارا باندې او په دلیل ښکارا باندې اگر که ما راتله کړي تا ته په دلیل ښکارا باندې مطلب دا چې ما سره په دې خبرو باندې دلیل دې ځاسې خبرې نه کومه فرعون چې دا واورېده نو ورته وایي قال وی فرعون فأتي به زه پیش کړه دا دلیل ان كنت من الصادقین که یې د رښتینو نه ځکه ته وایې چې زه نبي یم او زما معجزه ده ویې ښایه نو موسی علیه السلام 2 معجزې اوس ورته ښیي ښه یو هغه امسانه چې اجدها جوړه شوه او دویم نمبر لاس یې ترخ کې نه باسي چې روي باسي نو تک سپین ځلېده چې دا زما معجزه ده اوس وګورئ فالقى عصاه بس اغرزل موسی علیہ السلام امسا خپل فاذا هي ثعبان الناس پد اجدها و مبین خارا امسه اغرزل دغه نه ولوي اجدها جوړه شو دا ثعبان لفظ هغه ذکر راځي د موسی علیہ السلام په واقع کې کله چې دشمن سره مقابله لکه هغه مناظره کې ثعبان دی دلتم او دشمن په وخت کې داغه امسانه بغټ اجدها جوړه شو مطلب دا مخالف ته بزان غټ خې کته وړو کې سړې مو یوازې می نو مخالف ته ما سره غټ ډاله ده مخالف ته بزان کم نشو کې ښا مخالف د دین مخالف چاغه وی الکه دا سړې आवाज دی وځي आवाज نه ما پسې لخکری دي او ورته وې ز کول شم د الله په مدد باندې هر څه چې ته سوي ز کول شم ځان به دشمن ته غټ خې ښا لگ بنخه او دا یو حدیث تم ثابت دی نبی علیہ السلام مکی باندې چې حمله کوله نو هغه وخت کې وی صحابو ته وی چې اورونه ولګوي زه پځې دلتا التا چې دی کافر او توخاري چله کده اورر خلق تي التم ناستی اورونه ولګوي زه پځې نو ځان مده سیخه ډله بخپل غټه نو دې امسان هم د دشمن په وخت کې یو غټ اجدها جوړه شو اوس دویمه معجزه و نزا یده راوی وسخپل لاس فیضا هی بیضا ناصاب داو پلقیدون کې سپین للناظرین د پاره د کتونکو دا د موسی علی السلام د معجزه و چې لاس پترخ کې نه وسته او راوی به وسته اب زلیده داسې تک سپین په دې بس تکلیف مغلب نو خو بس معجزه و دا دغه د نبوت یو نه خوا دا به خودل خلقو ته نو فرعون دا وکتل خو ظالمو د منلا دې پورې دا مقام ختم شو نو بل مقام کې ورته وي دا غوتا سحر وکړو چې امساد لړکړو مار دې جوړ کو او لاس تر وېستو پړقېږي دا غوتا سحر وکړو نو بیا ساحران راغوستره بیا مناظره ده ان شاء الله بل درس کې به وای واخر دعوانا اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله استغفر كلام مو په دې عمل توفیق راکړي الله سره ملګری دې درس سره ناستې ټول دې اجرونه ثوابونه ورکړي کوم پروګرام زموږ روان دي الله په خیر او عافیت وکړي کامیاب و بہترین پروگرام میں ہوگی مخلوق کی خدا دے اللہ خیر و رسے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.